سره دښمني به درته ډېره ګرانه پرېوځي ځان پوه کړه یو وارې خدای دی زما مخې له راولي بیا ګوره چې زه د ده سره څه عمل کوم او که زما شملې ته چا لاس ور واچوي خدای نو زه به هغه دا هغه خلک هر څه به ختم بچے دا دنیا ترتم دے دل تسبین توڑیگی اور تو سپینیگی ہیلا دے زمان سر خوشحال کو دا دشمن دا مرگ سیرے دیرا باندیو کو اس پا ورطا پتہ لگی دلی کہ دشمنی ستا ہوئی اور شالم خان سر زغر والو انجام سوی ګټه خو زمونږ په برخه شوه شالم خانه درنګ ساتله به جوماتونو نه اعلانونه هم شروع شي ښه په خوند یې واوره ټټر دې راله یخ کو د دشمن ښکرې دې ماتې کې اوس دې خوري ډغرې چې خلک بس به وایي خلک به دا وایي چې د شمروز خان زوی د اعلی ډګرۍ د اخیستو نه پس را روانو رور ولا ایرپورټ ته لاړ واپسې کې په ګاډي کې را روانو خوشحاله او په لاره د حادثه پېښه شوه دا زر په فیصله څه کېږي برخه ناسته خپله دې تپوس وکړه ها برخه بچې جی خان بابا دا زه مور تا سره خبره کړې ده زه دا غواړم چې ته دا فیصله قبوله کړې خان بابا زه ستاسو ډېر احترام کوم ما ډېر سوچ وکړو خو څه خان بابا زه معافي غواړم خو زما زړه مازغه دې هر څه ته تیار نه دي څه تا ته زما د جذبې احساس نشته لشکر خان ما اوس بل روزګار شروع کړي بل روزګار هو په یو سکول کې استاد شوم درس مې شروع کړي ښه دا خو ډېره ښه شوه خو یاره انصار جان وروره نن راته داسې خوابدی معلومېږي ته خبر یې چې ما د ګلانو خرڅول ولې پرېښودي ولې دې پرېښولي زما ګلان ډېر خوښ دي دا رنګ ګلان د الله د قدرت نښې دي یو خوا دا ګلونه خلک امیرونه ځینې جوړوي او بله خوا ته یې پر قبرو اچوي لشکر خانه کله چې مې د زرګ جان پر قبر ګلان واچول نو ته یقین وکړه چې له هغې ورځې بعد زما زړه مات شوی دی انصار جانه ستا په شان خلکو سره الله تعالی ډېره مینه کوي ځکه چې ته د انسانانو سره مینه کوي او یو زه یم چې بس ته یاره نو ځان ته به ډېر زور نه ورکوې دا ژوند هم په سړي بازۍ کوي ښه وایې انصار جانه خو ستا دا خوابدۍ به ما مړ کړي مړ به مې کړي زه خوابدۍ نه یم ګوره انصار جانه تا له خدای ماسخن درکړي دي او مال هم لشکر خان ما سره هېڅ هم نشته هېڅ هم نشته تا سره هر څه دي انصار جانه زما لمن خالي ده جیبونه مې د نوټو ډک دي خو د نوټو سره بدبویي راځي ته زما په خبره پوه شوې او که نه خان نو دا خبره ده ګولۍ به داسې چلوی چې د سینې نه پورې راپورې وځي تا ته خو زما نښه معلومه ده او زما لاس خاص هم خارښتېږي نن سبا دهشتګردي ده او دا صحافیان معافیان خاصې مري رامري وینې کار به ډېر په هوښیارتیا کوئ چېرته په موږ الزام رانشي هر څوک چې
ګولۍ بیا دا تپوس نه کوي چې دا د کومې مور زوی دی دې کې بیا رپورټونه یي تفشیشونه یي بریکینګ نیوزونه یي سروزې به دا کیسه روانه یي هله ګوله به جوړی بیا به هېڅ نه یي هر څه به ختم سړه سماوان لکه د شهنشاه د یخ لاش په شان زینت هم دی او حسن هم دی د ښځې نه بغیر دا کائنات نامکمله دی لکه د دې ژوندی مثال څه دارنګې دی چې کله حضرت آدم علیه السلام دې دنیا ته راغلو نو ورسره سمدستي بي حوا دې هم راغلې وه یعنې د هغه د ژوند ملګرې زمونږ په معاشره کې ډېره د افسوس خبره ده خاص کر د پښتون قام حوالې سره به زه دا خبره کوم چې ښځه چې کوم دی دا د مصیبت جړله ګڼلی شي او ډېر کم ورته ګوري لکه خلک وایي چې یاره لور پیدا شوه یا خور د په کور کې دا خو څه ډېره ښه خبره نه ده خو زه به دا وایم د میډیا په تور باندې چې ښځې له اعلی تعلیم انسان ورکړي نو هغه په دې کام کې د سړو نه هم زیاته وړاندې تللی شي ښه ده که یو طرف ته مور ده نو بل طرف ته خور ده نو هلته کې بیا هغه لور ده او بیا د ټول نه خفته او حسینه رشته چې کومه ده هغه ستا ښځه ده ستا د غم د دک د درد د هر شي ملګرې ده او ملاتړ دی د انسان پکار دا ده چې مونږ اوس هغه وختونه پرېږدو هغه زړې خبرې د جهالت پرېږدو چې کوم کې به د اسلام نه وړاندې چې کوم دي جنکۍ به پیدا شي نو هغوی په ځمکه کې خخوري یعنې 1600 کاله وړاندې اوس خو وخت بدل شوی دی د میډیا ګلوبل ویلیج دی میډیا وار دی په دې کې خو لکه د ښځې ډېر زیات اهمیت دی او د ښځې خپل ډېر زیات حقوق دي او هغه حقوق نه ما ورکړي نه تاسو ورکړي دي هغه صرف او صرف زموږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم او اسلام ورکړي دي د ښځې ډېر زیات حقونه دي په کار دا ده چې هغې له موږ ښه تعلیم ورکړو ښه تربیت ورکړو او همدغه رنګې ښځه موږ دې قابله کړو چې هغه راشي او موږ سره زموږ په اوږه باندې ودرېږي او موږ سره یو ځای چې کوم دی د دنیا دا مزل یا دا سفر چې کوم دی هغه موږ سره په ډېر ښه باندې ښه طریقه سره ښه په دوستۍ کې وکړي دغه اصلي حق دی د ښځې چې هغه موږ ادا کړو تر بل پروګرام پورې خپل کوربه شهنشاه اجازت ورکړي بیا به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم د یو نوي رپورټ سره الله په امان السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مسئ خوار نسی خانجي زه دې په دا وخت راوغوښتم خیر خو دی اوهو خیر دی یو ضروري خبره مې در سره کوله جی حکم کوه خانجي خو خبره د پردې ده یاره د څه پرده ما په ډېر سوچ سمج سره یو فیصله کړې ده فیصله د چی فیصله د واده فیصله د چا واده زما د واده ښه یاره خانجي دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده په خدای چې ستا په واده زه ډېر خوشحاله شوم نو ولې به نه خوشحاله کېږې خو اخر خیرخوا مې یا ګوره خانجي زما خیرخوا ته یې والله که تا زما مرسته نه وای کړې نو نن به د زرک جان د قتل په معامله کې زه د تورو تنبو شاته وم داسې خبرې مه کوه نن سبا دیوالونه هم غوږونه لري خیر خو ته دا خبرې پرېږده ما او تا د واده خبره کوله ما ته په دې واده کې ستا کومک پکار دی ولې نه خانجي ګوره لشکرخانه زه کره سړی یم او کره خبره کوم ما د ځان سره دا فیصله کړې ده چې زه به ستا د لور سره واده کوم څه خیال دی خپلوي راسره کوې جی خانجي ولې نه ته پریشانه ولې سوې نه خانجي تا خو ماله عزت راکړ نو بیا ستا د خوا ها وګڼم جی خانجي جی لشکرخانه دین او معاشره دواړه یو کونډې ته د واده اجازت ورکوي ټیک ده خانجي خو زه به د خپلې لورکۍ سره خبره م وکړم اوهو ولې نه د
د هغې رضامندي هم پکار ده د هغې څخه هم پوښتنه کول ضروري دی ته به دا واخلې لور له به د یو زیور میور واخلې نور خو هر څه شکر دی خدای ما ته راکړي دي بل د یو شي ضرورت نشته ښه ده خانجي ټیک ده بس نو تاسو اوس تللی سئ مرزه ده خدای پامان ټیک ده خانجي ډېره مننه سلام علیکم که ته وغواړې نو هم انکار نه سې کولی هغه ځکه چې ته زما وفادار نوکر یې یا الله ته زما ګناوې را معاف کا یا الله ما وبخښه یا الله ته ما په نیکه لاره بوځه په صراط مستقیم مې بوځه مجلس شدی او ثبت ته له موږه زیاته پوهېږې یا الله ما ته صبر راکړه یا الله زه خبر یم چې دا دنیا د آفتونو او د تکلیفو ځای دی بس ما له تقدیره ګیلې پرېښولې یا الله ما ته سکون راکړه صبر راکړه یا الله ځکه خو بېقرارۍ د صبر څخه زیات تکلیفونه راکړه ما ته یا الله تا چې چاته صبر ورکړی دی نو د ژوند پر راز هغه سم پوه سوی دی صبر خو د ژوند د مقصدونو ټولې دروازې خلاصې کړي یا الله د صبر بغیر زموږ بله لاره نسته یا الله نن مې تر ټولو لویه دعا د صبر وغوښتله ته یې راقبوله کړه او ما ته هغه لاره وښیه چې زه په ولاړ سم د خلکو په کار راسم یا الله او تا راضي کړم هلو ها شاهنشاه یم پته ده راته خبرې دې اورم زما د زړه اواز هم اورې که نه خدای ته وګوره شهنشاه داسې خبرې مه کوه ولې ما د محبت شان پاکې جذبې نه محرومه کېږم ځکه چې که ته نن خپلې مینې اظهار وکړې نو قیامت به راشي پرخې دا خو ډېره ښه خبره ده چې قیامت راشي ځکه چې قیامت کې به د حق او د انصاف فیصلې کېږي خو زما په خیال چې دا زموږ دپاره ډېره ښه ده زموږ په حق کې به فیصله کېږي زه سیریس یم او تا وخت ټوکې کې پرخې زم سیریس یم زه به سبا درځم زما انتظار کوه نه دلته مه راځه دلته حالات ښه نه دي موږ صحافیان خصوص داسې ځای ته چې چېرته چې حالات ښه نه وي وګوره شهنشاه د نجی ټي وي چینل مشهور رپورټر او اینکر پرسن شهنشاه باندې هغه وخت قاتلانه حمله وشوه چې هغه د یوې ټاک شو د ریکارډ کولو نه پس کورته روان و شهنشاه په حمله کې معجزانه طور باندې بچ شوی دی د هغه ګاډي ته زیات زیان رسېدلی دی صافي ورورولۍ د سرکار نه غوښتنه کړې ده چې شهنشاه ته د مکمل سکیورټي ورکړي شي او مجرمان دې زر تر زر ونیول شي شهنشاه چې د بادر او خوارکخ صحافي په توګه یې خلک پیژني اوس هم د هغه ژوند ته ګڼې خطرې پېښې دي
شهنشاه د ژوند په معاملو کې ډېر ګوتېوال شروع کړي ځکه خو ورسره داسې نه خان بابا شهنشاه خو ډېر ښه رپورټر دی او زما ډېر خوښ هم دی خو ولې چې دا خلک د رښتیا او دښمنان دي او د حق دښمنان دي هلکه شهنشاه د کومې رښتونې او حقو دی هسې د ځان نه سمارټ جوړ کړی دی د ارزان شهرت دپاره د لویو لویو خلکو سره پنګې اخیستې دي خان بابا چې حقیقت هر څه دی خلک چې بد شو دا ځل خو بد شو خو بیا کېدی شي چې بد نه شي ځکه چې دښمنانو ورته کرښه راښې ده او څوک چې یو ځل چاته کرښه راکاږي نو بیا د هغه بچ کېدل ډېره ګرانه خبره ده اوس زه یو نوی ژوند شروع کوم ښه خبره دا ده چې ژوند ډېر قیمتي شی دی دا د لوی مقصد د حاصلولو دپاره تېرول پکار دی چا شه ویلي دي چې کم بنده د خپل د ژوند جایزه نه اخلي او د خپل د نفس احتساب نه کوي نو هغه د ژوندي پاته کېدو قابل نه دی اوس زه د یو نوي ژوند شروعات کوم ښه خبره دا ده چې ژوند یو ډېر قیمتي شی دی دا د یو لوی مقصد د حاصلولو دپاره پکار دی دا د یو لوی مقصد د حاصلولو دپاره تېرول پکار دی چا شه ویلي دي چې کم بنده چې د خپل ژوند جایزه نه اخلي او خپل د نفس احتساب نه کوي نو هغه د ژوندي پاته کېدو قابل نه دی خو زه به ژوند داسې تېروم چې په هغه کې د نورو خلکو دپاره هم برخه وي څه خبر یم چې د انسان ژوند بغیر د مینې د عمل د محنت او بغیر عقل لیونتوب دی حیوانیت دی اصل ژوند خو د نورو په کار راتلل دی سنن د یو نوي امید سره ژوند تېرول غواړم امید